بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ما خارجانو ته څه وویل؟ دوستانو، فاروق اعظم یم. پرون دوشنبه 14 جنوري 2022 میلادي ما دلته د یو شمېر خارجي مهمو کسانو سره غونډه درلوده. غواړم د هغه نسور د امارت له مشرانو سره شریک خود ما صفا و دع ما کدر. د خارجانو روحیه من حیث کل پر امارت انتقاد و، خو البته په ډېر احترام لیوال و چې زما نظر واوري. ما قلم و کاغذ راواخیست او د دوی انتقادات مې په سړه سینه لیکل. ډېری انتقادونه یې پر اوازو بنا وه چې خلک داسې وایي. زه په دغه غیر علمي او د سارایي محکمې غوندې جواب نه وم خالي. خو دوی خبرې ډېره پورته وکښته کولې او پر هغه یې ډېر اصرار کاوه. یو دا چې امارت د نړیوالو سره په ژبه ځان نه پوهوي، او بل دا چې د بشري حقوق په تامین، خصوصا د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار کې پاته راغلی دی. ما په خندا ورته وویل چې د بشر د حقوق خبرې خو نور باید تاسې موږ ته ونه کړئ. ګوانتانامو، بګرام، د شپې پر کورونو چاپې، ودونه، جنازې، د ستاربندۍ او روغتونونه بمبارول ستاسې د بشر د حقوقو د نقص بارزې نمونې دي. د ښځو د کار و تعلیم خبره کې باید عرض وکم چې علم د هر مسلمانې ښځې فرض حق دی او د کاروبار تجارت اجازه اسلام ورکړې ده. خو په فرانسه کې هم دا اوس مسلمان نجلۍ چې پوړنه یې پر سر وي د تعلیم له حقه محرومه ده. په اتریش کې حتی پر ماشومانو نجونو پوړنې بند دی. د کاناډا په کیوبیک کې پر هرې مسلمانې ښځې حجاب بند دی. د روسیې په ځینو ولایاتو کې حجاب ممنوع دی. د یورپ او غرب په ډیرو هیوادونو کې د مسلمانو ښځو سره د تعلیم او کار په دواړو برخو کې تبعیضي چلند کیږي. نو غلبیل څنګه کوزې ته وایسروي؟ دا چې ما ورته وویل تاسې وایاست امارت د دنیا سره په ژبه ځان نه پوهوي، قابل غور ده. خو راسئ همدې موضوع ته له بل اړخه وګورو. دنیا هم د امارت سره په ژبه ځان پوهول نه غواړي. راسئ بیا طرفانه یو علمي تحلیل وکړو چې ولې دنیا او امارت په ژبه نه سره پوهېږي. 20 کاله ناټو د امریکا په مشرۍ د امارت سره ډزولي دي. که دواړې خواوې جنګ ختم بولي او غواړي یو د بل سره مناسبات سم سي، دواړه به د جنګي چاپیریال او نظامي سوچ څخه ځان راباسي او یو بل ته به د واقعیتونو په منلو، د متقابل احترام او مخ ته په کتلو د ګډ کار کولو لاس ورکوي. اوس چې ګورو واقعیت هم دا دی چې امریکا او ناټو له پخواني دښمن موقف پوره نه دي راکښته سوي. مثلا امارت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی نړیوالو د امارت بقا او دوام تر اوسه د زړه له کومې نه دی منلی. یا مثلا د امارت د مشرانو پر سر شپه و ورځ همدا اوس ډرون ګرځي. د افغانستان هوا د امارت په پوره کنټرول کې نه ده. پخوا هم د افغانستان هوا د ناټو په اختیار کې و او ډرون یې ګرځېده. اوس هم یعنی د امریکا له خوا هغه پخوانی د دښمنۍ موقف او تهدید کماکان باقي دی. دغه حالت نه یوازې د امریکا او امارت ترمنځ مشترکې ژبې پیدا کېدو ته موقع نه ورکوي، بلکې د امارت مجاهدین د هوښیار په حالت کې ساتي او نظامي روحیه پکښې تقویه کوي. بل دا چې ټول هغه غربي میډیا چې د خپلو هیوادونو په بودجه تمویلیږي، ټول د پخوا په شان په امارت پسې پروپاګنډ کوي. تفاهم خو هغه وخت میسرېږي چې څوک حد اقل د مقابل طرف په خلاف پروپاګنډ بند کړي. د امارت پر ضد په غرب کې زهرجن جنگي تبلیغات اوس هم روان دي. ښه بل مثال همدا اوس هره میاشت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د امارت مخالفین مجلسونه کوي. هیوادونه یې تمویلوي او لوجستیک یې ور برابروي. د تیر حکومت ډیر ناکام او فاسد مشرانو ته په غرب کې د امارت پر ضد فعالیت موقع سته چې دا خپله د افغان ولس سره لوی ظلم دی. همدا هیوادونه امارت ته هر وخت وایي چې زموږ دښمنان به نه ساتي، خو دوی خپله د امارت دښمنان نه یوازې ساتي بلکې د امارت پر ضد د فعالیت اجازه ورکوي. د غرب لخوا بل ظلم
چې د افغان ولس سره روان دی هغه له وطن زموږ د تعلیم یافته قشر ایستل دي او مهاجرت ته تشویقول دي او هغه هم په دروغو چې طالبان یې وژني. بل شی چې دی هغه دا دی چې د افغانستان پیسې بندول او یا د امریکا په خوښه یې مصرفول، زموږ بانکونه فلجول او پانګوال مو سرمایه ګزاران مو ویرول، ټول هغه مثالونه دي چې د امارت او افغانستان د خلکو سره دشمنی لا ختمه نه ده. په خارجي موسسو کې د څو محدودو افغان ښځو پر کار د امارت لخوا د بندیز په مقابل کې د ملل متحد لخوا پر ټول افغانستان خوراکي مواد او بشري مرستې بندول، دا هم یو عجیبه کار دی. یا په بل عبارت میلیونونه ښځې او ماشومان د څو ښځو د حقوق په نوم له لوږې سره مخ کول بله لویه بې عدالتي او د ښځو په حق کې لوی ظلم دی او له بشري مرستو څخه د سیاسي مقاصدو لپاره ګټه اخیستل دي. ما ورته ویل چې داسې معلومیږي چې امریکا او ملګرو یې ښایي تر اوسه لا فیصله نه وي کړې چې د امارت سره د دوی د تفاهم ژبه پیدا شي. پر یو ملت قصدا لوږه او فقر تحمیلول، د هغو ژوند د جدي ستونزو سره مخامخ کول او د یوې ګولې ډوډۍ دپاره انساني غرور ورپای مالول نه یوازې د بشري حقوق د نقض ښکاره مثالونه دي بلکې د تفاهم ژبه یې ګونګه کړې ده. د تعلیم څخه د غرب سوء استفاده د دشمنۍ د دوام یوه بله بیلګه ده. په غرب کې د ښوونځیو شاګردانو ته همدا اوس مسلسل ویل کیږي چې طالبان قاتلان او افغانستان اوس په دا فعلي حالت کې ډیر بې امنه او خطرناکه ځای دی. څو اونۍ مخکې یو افغان الاصل شاګرد لندن کې خپل استاد ته په جواب کې وویل چې موږ او افغانستان کې اوس امن دی. استاد یې ډیر خفه سو او ماشوم یې وڅانډه. بله ورځ د ښوونځي ادارې د امارت ضد یو افغان نوموړي ښوونځي ته راوست او د مکتب شاګردانو استادانو ته د طالبانو پر ضد خبرې وکړې. ټول دروغ، ټول تهمت. په دې ډول غرب کې د تعلیمي نظام څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده کیږي او معصوم شاګردان قصداً او تر یو منظم پروګرام لاندې اغوا، تهدید او ګمراه کیږي. دا ښیي چې د غربیانو په نظر نه یوازې جنگ ختم لا نه دی بلکې د دوام لپاره کار کیږي. ما ورته ویل چې موږ نه وایو چې امارت کې کمی نسته او دلته هر څه ګل و ګلزار دي. ډېر کمیان شته، موږ یې وینو. موږ خپله یو د تعدادو کارو څخه شکایت لرو. مګر دا هم حقیقت دی چې دلته تېر 40 کالو جنګو ډېرې ناخوالې پرېښې دي. خو نړیوالو هم د حسن تفاهم لپاره نه یوازې صادقانه تلاش نه دی کړی بلکې د دښمنۍ له موقف هم مطمئنا نه دي راکوز شوي. ما خارجیانو ته وویل امارت ته زموږ توصیه دا ده چې د خپل ملت د علیا ګټو او موجوده نظام د بقا په خاطر په خپل فتح بې ځای مغرور نشي او د شرایطو په درک له دنیا سره د تفاهم ژبه پیدا کړي. دا د وخت هم ضرورت دی او د نظام لوی مصلحت. خو ډېره ګوته نړیوالو خصوصا امریکا ته نیول کیږي چې د خپلې ماتې له ټراما او ذهني ورشکستګۍ څخه ځان نسي راایستلی. تر اوسه لا هم امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان لپاره پر عیني واقعیتونو بنا یو پلان جوړ کړي او د روان غیر مثمر تعامل یا په انګریزي کې ورته unproductive engagement وایي د دې پر ځای باندې امارت په رسمیت وپېژني او یو سم کار روان سي. د امارت د قوت ټکي تر کمزوري ډېر دي. مثلا په ټول هیواد کې امن راوستلی دی چې دا تېر 45 کاله نه و. بل عام عفوه یې کړې ده. هر څوک د طالبانو د پخواني دښمنانو په شمول افغانستان کې آرام ژوند لري. نن په افغان حکومت کې د پرون سرسخت دښمنان ټول یو ځای کار سره کوي چې دا ډول تحمل ډېر مهم او تاریخي کار دی چې ښه حکومتولۍ ته لار هواروي. علاوةً څرنګه چې تېر 20 کاله جنګ پر پښتنو تحمیل و او د دولت دستګاه تر ډېره حده په اقلیتونو ډکه وه، اوس هماغه ټول پخواني مامورین د نوي کسانو سره چې زیات یې د پرون محروم پښتانه دي یو ځای کار کوي. په دې ډول تر ډېره حده اوس حکومت هم شموله او قومي توازن د پخوا په نسبت اصلاح شوی دی.
البته دا بیا جلا خبره ده که څوک هغه حکومت هم شمول بولي په کوم کې چې د پرون قتله او فجره د بشر د حقوق سریع ناقضین فاسد بد اخلاق او قاچاقبر شامل وي، کوم چې 4 لسیزې د خپل ملت خلاف د متجاوز په خدمت کې وي. که څوک د غلو قتله او فجره په شاملولو حکومت هم شمول بولي، هغه بیا د دوی تعریف دی. کنه اوس خو په د حکومتي لیول ټول قومونه نه هلته سته او یو توازن برقرار دی. ما دا خبرم دوی ته وکړه چې افغانستان اوس یو قوي مرکزی حکومت لري چې تیر 4 لسیزې نه درلودي. هغه وطن اوس ډیر آرام دی چې د نړۍ سیاستپوهانو او مشرانو به ویل که طالبان پر قدرت راغله سخت داخلي جنګونه به وي او ملک به تجزیه سي. اوس معلومه سوه چې زموږ ولس ډیر محب وطن دی او ملي وحدت متحد دی. دا همدغه خارجیان و چې په موږ کې اختلاف پیدا کاوه او تر ډیره حده زموږ د بدبختۍ سبب هم دوی سوي دي. اوس افغانستان مالک پیدا کړی دی او د امارت په مشرانو کې د خدمت جذبه سته. په داسې خندا مې ورته ویل ښایي د مالکیت موضوع همدا موضوع هم امارت ته یو مشکل پیدا کړی وي چې ځینې هیوادونه په خپله ګټه ګڼي چې افغانستان مالک پیدا نه کړي او دلته ګډوډي وي. په تیر نظام کې د امریکا او ناټو تر سترګو لاندې د نړۍ 2.9% تریاک په افغانستان کې تولیدېده. اوس دا رقم 11% ته راټیټ شوی دی. بل کال به د تریاکو تولید تر دا هم کم وي، خو نړیوالې ټولنې د دغه مهم کار هیڅ قدرداني ونه کړه او حتی کوم مثبت عکس العمل یې ونه ښوی. څرنګه چې د مخدره موادو کاروبار بهرني قاچاقبران کوي، نو حتما غرب کې یو تعداد مقتدرې کړي خفه دي چې ولې امارت د خشخاش کښت منع کوي. ما ورته وویل چې افغانستان کې مشکلات شته بدون شک، خو مثبت نکات تر منفي ډیر دي، بارز دي. اوس یو مناسب فرصت دی چې امریکا او ملګري د افغانستان موجوده حکومت په رسمیت وپیژني. په نړیوال چوکاټ کې د امارت راوستل د ټولو په ګټه ده. په دغه صورت کې به یو خو افغانستان د سیمې مهم 4 لارې سي، د مرکزي ایشیا څخه به انرژي، غاز او تیلو برق و جنوبي ایشیا ته، او له جنوبي ایشیا څخه به بشري قوه او زراعتي او صنعتي تولیدات به مرکزي ایشیا ته ولاړ سي. او دوهم د افغانستان پراخې مهمې طبیعي زیرمې به زموږ د سیمې او نړیوالو په ګټه راوسته سي. تجارت به رونق پیدا کړي. موجوده افغان حکومت په رسمیت پیژندل او د نړیوالې ټولنې یوه فعاله برخه ګرځول هم د افغانانو، هم د سیمې د هیوادونو او هم د نړیوالو په ګټه ده. دا زما د مجلس مهم نقاط وه. البته څو نورې کوچنۍ خبرې هم وې، خدای هغه عمومي هغه مهمې خبرې وې چې ما ستاسې حضور ته عرض کړې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.